زه نو نور صبر نه لرم، نشم خونه دې مه باسه. څه وخت مې راغونډه باسه؟ دا خلک څه وایي؟ خلک دې هر څه وایي، تر کله نو؟ چوپتیا د چوپتیا ماتو خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ او سلامت اوسئ. ګرانو هیوادوالو، ټول پوهیږو چې بچه‌بازي یو شومه او یوه بده پدیده ده. د قانون خلاف او د اسلام سپېڅلي دین له نظره یو حرام او ناروا عمل دی. چوپتیا ماتو خپرونه په دې موخه آماده او خپریږي تر څو ټولو هیوادوالو ته د بچه‌بازۍ ضد اړین معلومات ورکړي او خلک دې ته وهڅوي چې پر ضد یې مبارزه وکړي، تر څو دا تشویق رامنځته شي چې د دغه بد عمل په وړاندې غږ اوچت کړي. د دې خپرونې داسې موضوعاتو ته ځانګړي شوي دي چې پلرونه او میندې خپل اولادونه د بچه‌بازۍ له سیوري خوندي او په غوره توګه د هغوی روزنې ته پاملرنه وکړي. د دیني عالمانو، قانون پوهانو، ټولنپوهانو، ښوونیزو او روزنیزو کارپوهانو نه به هم په خپرونو کې اورو چې څنګه کولای شو خپل ماشومان، نوي ځوانان او ځوانان د بچه‌بازۍ له دغه بد عمله لرې او خوندي وساتو. خو پوښتنه دا ده چې ماشومان او ځوانان څنګه په دغه لومه کې راګیرېږي؟ ولې دې لارې ته رابلل کیږي او د خلاصون لاره یې څه ده؟ د دغه ځوابونو پیدا کولو لپاره په مهربانۍ سره د چوپتیا ماتو خپرونې سره اوسئ. د تیر اونۍ په خپرونه کې مو د اولادونو د شخصي حریم په زده کړو بحث درلود. دا اونۍ او دا خپرونه مو د ملګرو یا دوستانو د ټاکلو معیارونو ته ځانګړې کړې ده. اوس هم د خپرونې د موضوع په اړه له میلمنو سره بحث او خبرې لرو. د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې ډپارټمنټ استاد شرف الدین عظیمی را سره په خپرونه کې دی. استاد تاسو سلام، ښه راغلاست. سلامت اوسئ. زما سلامونه او نیکې مو. ډیره مننه. علیکم السلام. راځو د خپرونې د موضوع په اړه په بحث باندې پیل کوو. لومړی دا چې د یو غوره ملګري معیارونه او ځانګړنې کومې دي، که دا راته بیان کړئ مهرباني. باید یادونه وکړم چې ملګری یا دوست یا انډیوال یا رفیق یا همنشین هغه مهمه او مفیده او موثره عنصر ده چې د انسان په ژوند کې اغیز لري او موږ باید هڅه وکړو، کوشش وکړو چې خپل ملګری د خپل موقعیت په اساس، د خپل ټولنې پر اساس، د خپل محیط پر اساس، د خپل سن په اساس، د خپل پوهې د سطح په اساس او خپل ځان ته او مقابل لوري ملګری ته د ګټې او ودې او رشد رسولو په خاطر ملګری یا دوست انتخاب کړي. ډیره مننه. او که چیرته راشو دغه نقطې ته یو اشاره ولرو، میندې او پلرونه څنګه کولی شي چې دې ته پاملرنه وکړي چې اولادونه یې ښه او غوره ملګري لري او که نه؟ زه غواړم یادونه وکړم چې میندې او پلرونه د ارواپوهنې له نظره باید د خپلو اولادونو ملګری په غیر مستقیم ډول کنټرول کړي. یعنی دوی وګوري، د دوی حرکتونه وګوري، د دوی خبرې وګوري، د دوی کړنې وګوري او لری نه لری ځای باید خپل بچای، خپل لور یا زوی وګوري چې له خپلو ملګرو سره څه ډول تعامل لري. ډېره به ښایي چې میندې او پلرونه د خپلو بچیو، دوستان او ملګري خپل کور ته راولي او له دوی سره په اسلام مصاحبه غوندې وکړي چې ته څوک یې، عمر دې څه ده، زما له زوی سره، زما له ورور سره ولې دوستي کوې، ملګرتیا کوې، د مور پلار دې څه کار کوي. هغه حرکتونه، هغه ناسته ولاړه، هغه خبرې میندو پلرو ته د خپلو بچیو، دوستان څرګندوي، ښکاره کوي. خو دغه چاره باید په غیر مستقیم ډول وسي. یعنی زموږ بچي باید پوه نسي چې موږ یې کنټرولوو. زموږ بچي او زموږ د بچیو ملګري باید پوه نسي چې موږ دوی په اصطلاح څارو یا کنټرولوو. دا باید په ډېر احتیاط سره، په ډېر مهارت سره موږ وکولی سو چې د خپلو بچیو د دوستانو په اړوند پوره تحقیق او څېړنه وکړو، تر څو زموږ بچی یا لور، زوی په آینده کې د کومې ناوړې ستونزې سره مخامخ او ګیر نسي. د اولادونو څارنې ته مې اشاره وکړله استاده. که چېرته راشو موږ برعکس، ستاسو په اند میندې او پلرونه خپل اولادونه باید له کوم ډول کسانو نه بیا لرې وساتي؟ زه فکر کوم چې کله چې موږ میندې او پلرونه څېړنه پیلوي، تحقیق شروع کوي، د خپلو بچیو، دوستان او ملګري ګوري، د هغوی له کړنو نه، د هغوی له فکرونو نه او د هغوی له خبرو نه دوی کولی شي چې هغه مقابل لوری وپېژني. آیا رقیق الفاظ استفاده کوي؟ آیا د ما د بچي یا د زوی یا د لور بدن ته لاس وروړي؟ آیا زما بچی یا لور له دوی سره علاقه ښیي؟ آیا د دوی ترمنځ وابستګي یا تړاو د عادت تر حد رسیدلی؟ آیا زما له بچي نه بدني یا ذهني سوء استفاده کوي؟ پیسې تر غلا کوي؟ قلم ترې اخلي؟ کتابچه اخلي؟ خواړې اخلي؟ چا سره په جنګ اچي؟ په لوبه کې ملګری ده، په ملګرتیا کې ملګری ده، په څه ډول اړیکه او چاره ورسره بوخته ده. کله چې میندې او پلرونه په مقابل لوري کې، یعنی د خپل بچي، د دوست او ملګري په اړوند کومه ناوړه، منفي، نامطلوبه
غیر معمول بې تربیه‌ګونه غیر اخلاقی کړنه یا رفتار ولیده بیا دوی کوي چې خپل بچیو اړیکه له خلکو سره کم کړي. استاد پلرونه او مایندې څنګه کولای شي چې خپل اولادونو سره د غوره ملګرو په پیدا کولو کې مرسته ورسره وکړي؟ زه فکر کوم چې تر ټولو ښه مورد په دې برخه کې دا ده چې زموږ میندې او پلرونه مخکې له دې چې زموږ بچي ملګري یا دوستان انتخاب کړي د دوستۍ ټولنیزو اړیکو ټولنیزو مهارتونو ټولنیز ودې په اړه خپل بچو سره خبرې وکړي او ورته ووایي چې تاسو اړتیا لرئ چې سالم مطلوب او هغه ملګري وټاکئ چې تاسو په وده کې او تاسو د هغوی په وده کې رغنده ونډه ولرئ. نو کله چې دا نصیحت دغه توصیه میندې او پلرونه خپل بچو ته کوي بچي په لټه کې کیږي بیا یو نیم پیدا کوي بیا هغه راځي خپل میندې او پلرو ته وایي چې دا څو ملګری مې پیدا کړی یا مې دغه څو ملګری پیدا کړی دا تاسو په دې اړه څه نظر لري بیا میندې او پلرونه له هغوی سره خبرې کوي چې ښه داسې حرکت کوي داسې وایي څه درته وایي څونه وخت ورسره باسئ دا ټول موارد چې کله میندې او پلرونه پوښتنه کوي په دې برخه کې زوی لور او میندې او پلرونه په ګډه کولی شي یوې ښې ټولنیزې مطلوبې ممدې مؤثرې اړیکې ته ورننوځي. د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې ډپارټمنټ استاد شرف الدین اعظمي ستاسو نه ډېره مننه چې په خپرونه کې نور سره ملتیا وکړه. سلامت. د خلکو نظرونه مونږ کوشش کوو چې خپل اولاد ته ښه روزنه ورکړو او په همدغه تړاو دوی ته دا خبره کوو چې خپل ښه دوست انتخاب کړي یعنی داسې کسي چې د درس سره علاقه وي د مکتب سره علاقه وي او دغه سي کسانو سره چې هغه لوبالي یا مطلب نور داسې بد خوونه ولري چې د مشرانو نه خوخيږي هغه نه لري وسی نو کچیرته زمنګ ماشومان خپل دوست او مرګره ښه انتخاب کړي نو دوی باندې تاثیر لري چې دوی خپلم تربیه خو واخلي په گفتار کې په اخلاقو کې په هر څه کې دوی باندې ښه تاثیر کوي نو ټول ته دا لازمي ده چې خپل ماشومان ته خلار خونه وکړي چې ښه مرګره او ښه دوست ځان ته انتخاب کړي. زه تل د غواړم چې خپل اولادونه صحیح سالمه تربیه کړم کله چې د باندې وځي ورته وایم چې د هغه کسان سره چې ستاسو نه سن پورته وي مګرځي کله چې ما اولادونه د باندې وځي په خصوص ما زامن چې د باندې وځي زه ورته وایم چې تر خپل سن پورته ښه هلکان سره مګرځي ځکه چې د هغه هلکان تاسو بلار کارو ته تشویقي او دا هم ورته وایم چې خپل د همزولو سره لوبي وکي او همدارنګه ټول مور پلار ته لازم ده چې خپل د اولادو متوجه وسی بخصوص خپل د زامنو متوجه وسی وګوري چې د زامنې د کوم اشخاص سره ناسته ولاړه کوي او تل د خپل د اولادو په تعقیب وسی. زه غواړم چې زما ماشومان با تربیه وسی صحتمند وسی خوشاله او آرام وسی کوشش وکړو چې دوی بځای غشت گذار ته پرینودو خپل نه کده غټو کسان سره پرینودو چې کینی او پاتېږي د خپل سن نه کده جیګ ملګری دی مثال خلک دی وای چې ولا باندې زمزما ملګری ده دغه سن جیګ دا مثال وړو کې ده هیڅ کله دا کار مکوي چې پرې دی سره ځکه چې هغه خپل امسند سره باید وسی دوی خپل سره د بيزه لوب ته مثال پرې نه دی مثال زیو چیرته وي زنن ملګری سره ملي ته زن ملګری سره مې فلان کې جای ته زم مثال یو شپه چیرته کوي ولا زنن زم کاکا کرا ماما کرا هیڅ د شانو کې یو دفعه ماشومان عادت شو هغه عادت بیا نه لري کیږي نو ډیر زیات کوشش باید وکړو چې دغه ټکو ته باید پام وکړو چې ماشومان به لارې نشي. مایندو او پلرونو ته سپارښتنه. ګرانو مایندو او پلرونو ستاسو د اولادونو د ملګرو ټاکل او له نورو سره اړیکې د هغوی په روزنه کې یوه مهمه او حیاتي مسله ده. پلرونه او مایندې دا دنده لري چې د خپلو اولادونو د ښو او غوره ملګرو په ټاکنه کې له هغوی سره مرسته وکړي. د مایندو او پلرونو له مرستې او لارښوونې پرته اولادونه نشي کولای د ځان لپاره غوره ملګري پیدا کړي ځکه هغوی په سمه توګه د ښو او بدو دوستانو توپیر نشي کولای او دا د پلرونو او مایندو یو له مهمو مسؤلیتونو څخه دی ترڅو خپل اولادونو ته د یو ښه ملګري د ځانګړتیاو په اړه معلومات ورکړي ځکه د ښو ملګرو ټاکل او د هغوی په منځ کې غوره اړیکه درلودل د اولادونو د ښې روزنې یو له اساسي عواملو څخه شمیرل کیږي. د دې اونۍ په خبرونه کې مو د ملګرو د ټاکلو په معیارونو باندې خبرې او بحث درلود. د راتلونکي اونۍ په خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د ماشومانو په وړاندې بې غوري څه پایلې لري.
تر بیا او بل خبرونه چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسو په بخون کې الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.